بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو او قدرمنو د څېړنې مینوالو، په ښوونیز مدیریت کې د څېړنې د تګلارې کڅوړې درېیمې برخې ته ښه راغلاست. مخکې تر دې چې د څېړنې په درېیم پړاو خبرې پیل کړو، رابشم خپلې وعدې ته چې له تاسو قدرمنو سره مې په دوهمه برخه کې کړې وه. د هغې وعدې پر بنسټ تاسو قدرمنو ته د کیمي څېړنې د سرلیک په اړه ځینې اړین او مهم ټکي درپېژنم. یعنې څنګه کولی شو چې د څېړنې له سرلیک څخه په دې وپوهیږو د څېړنه کمي ده او که کیفي. د کمي څېړنو په سرلیک کې لاندې ټکو ته پام کول اړین دي چې هغه او، پر، کې، په کلمات دي. بیلګه یې داسې وړاندې کولی شو: د اداري اعتماد او اداري سلامتیا ترمنځ اړیکه، یا هم داسې یو عنوان وي چې پر اداري اعتماد باندې د سازماني سلامتیا اغیز څېړنه، یا بل ډول داسې چې ښوونیز نصاب کې د کار رامنځته کول اړخونه. د ځای کې موږ او تاسې څه شی لرو؟ په لومړي عنوان کې او لرو، په دوهم کې پر لرو یا باندې، او همدارنګه په درېیم عنوان کې لرو کې. لنډه دا چې او، پر، کې او په کلمې په نظر کې نیول د کمي څېړنې په زانګو کې زنګېدل دي. د څېړنې درېیم علمي پړاو ته له تللو څخه مخکې مننه او کورودانۍ د هغه چا څخه چې د پوهې د بحر په غاړو کې ماته اجازه راکوي ترڅو خپلو لوستونو ته ادامه ورکړم. د چینل له سبسکرایب کوونکو څخه نړۍ مننه کوم، او هغه کسان چې نوي دي هیلهمند یم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او د راتلونکي برخې راتلو سره د خبرتیا لپاره زنګولې ته ګوته ورسوئ. خپل اندونه او پوښتنې مو د کومنټونو په ټوکرۍ کې ځای پر ځای کړئ. په وخت او مهال سره به تاسو د ستونزو لپاره د افغان سپوږمیز چینل له لوري مثبت غبرګون ښوول کیږي. د څېړنې درېیم پړاو د مسلې وړاندې کول دي. په دې برخه کې څېړونکی د خپلو شخصي تجربو، عقلي استدلالونو او نورو برخو په خپلولو سره د څېړنې د سکالو زاویې او ابعاد د مسلې په دود وړاندې کوي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې څنګه عقلي تجربې او نورو استدلالونو په لرلو سره د څېړنې زاویې او ابعاد یا برخې یې خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي، داسې چې د مسلې مخ یا صورت باید د پوښتنې بڼه خپله کړي. په خبره خو پوه شو، خپله پوښتنه نه اوسي بلکې د پوښتنې بڼه خپله کړي. خپله پوښتنه کول او د پوښتنې بڼه خپلول دا فرق لري. خپله څېړنه په څرګند ډول وړاندې کړي چې کومه څنډه ترې ګونګه پاتې نشي. له ارزښت لرونکو کلمو او اصطلاحاتو څخه ډډه وکړي او په پای کې د خپلې څېړنې ځانګړې پوښتنې ولیکي. لکه موضوع خو مو په ذهن کې پاتې ده، نو اوس راځو دې ته چې یوه لنډه مقدمه لیکو ترڅو خبره دې ته ورو ورو جوړه شي چې په څه باندې غواړو څېړنه ترسره کړو. داسې چې لکه په نننیو ټولنو کې پرمختګ، سیاست او پلان جوړونه د بنسټیز محور اصلي موخه ګڼل کیږي، او هغه هیواد پرمختللی دی چې د ټولو سرچینو څخه په ګټه اخیستنې سره وکولای شي ځان د ودې او غوړوي تر پړاو پورې ورسوي. او دې ته ورته نور کلمات خو یو پاراګراف په اندازه نه ده چې کش ورکو او ورقې پې ډکې کړو. خو دې خبرې ته مو پام وي چې هر پاراګراف مو باید خپله سرچینه لوستونکو ته ور وپېژني، ځکه دا تالیف نه بلکې څېړنه ده. خبرې ورو ورو په مسله کې دې ته برابروو چې د انسان کلمې ته راورسیږي، او دې کلمې ته اړیکه له ښوونې وروځنې بنسټ او یا ښوونځي ته ورکوو، او وروسته تر هغې داسې لیکو، په پای کې البته داسې لیکو چې نن ورځ انحرافي کړنې په هېواد کې د یوې سترې مسلې په توګه څرګندې شوي دي چې ورځ په ورځ کورنۍ، ټولنه او وګړي ژوند لپاره نامطلوبه اغېزې لري او د کورنۍ، ښوونځي او ټولنې د بېنظمۍ لامل ګرځي. د دې ستونزو حل یوازې دې مسلې ته په جدي توګه پاملرنه سره کېدای شي چې هڅه شوې ترڅو د ښوونکو له انده د ښوونځي د سازماني فضا او نویو ځوانانو زده کوونکو انحرافي کړنې ترمنځ د اړیکې څه ډول والی وڅېړل شي. په مسله کې مو د خپلې څېړنې ټول اړخونه ځای پر ځای کول اړین دي، حتی بعدونه یې هم باید معلوم کړو، او په پای کې مو دې ته لاره برابره کړه چې څېړنه نوره هم ساحه یې کوچنۍ کړو چې هغه د ښوونکو لاندې ده. نو په همدې دلیل اړتیا نه لیدل کېږي چې زده کوونکو ته پوښتنلیکونه چاپ او ورې کړو.
په دې سره پوښتنلیکونه داسې چمتو کوو چې ښوونکی هم په دې نه پوهیږي چې د کومې ګزینې په ټاکلو سره زما وړتیا اثبات ته رسیږي او یا هم زما غاړه پکې خلاصه او زده کوونکي پکې ښکیل کیږي. دا د څېړونکي په مهارت او تکړهتوب پورې اړه لري چې څنګه د یو چا له خولې خبره راوباسي تر څو معلومات کره او څېړنه یې بشپړه شي. اوس که غواړو په دې وپوهیږو چې آیا کومه مسله مو چې لیکلې او وړاندې کوو یې هغه د معیار په طول پوره ده او که نه، د دې لپاره ګورو چې آیا د مسلې مخ په پوښتنیزه بڼه دی او که نه. که چیرې وي نو ښه، که نه باید جوړ شي. بیا ګورو چې په مسله کې پیلیزه او د څېړنې د ارزښت په اړه څرګندونه په لومړي سر کې شوې ده او که نه. آیا د څېړنې حدود یې ټاکلي دي؟ آیا د مسلې مخینه او ادبیات وړاندې شوي؟ آیا له څېړنې څخه موخه څه ده؟ اشاره دې خبرې ته شوې ده که نه؟ دې برخې ته هم باید اشاره پکې شوې اوسي. آیا د څېړنې ځانګړې پوښتنې وړاندې شوي دي؟ آیا اصطلاحات او مفهومونه یې علمي اړخونو سره سم دي او که نه؟ د څېړنې څلورم پړاو د څېړنې ارزښت او اړتیا ده. ویډیو در سره پوره وګورئ، په ځانګړې توګه هغه محصلین چې غواړي خپل مونوګراف او تیزیس ولیکي له ما سره څنګ په څنګ کولی شئ هر پړاو په ښه ډول سره ترسره کړئ او ګام پر ګام مو په جریان کې واچوئ چې کومې برخې ته ورسېدئ. د دې ښوونیزې کڅوړې تر پایه له وعدې سره سم تاسو کولی شئ چې خپله لیکنه او څېړنه په معیار برابره کړئ، خو په دې شرط چې له لومړي سره تر اوسه پورې تاسو په کره ډول سره هره برخه تعقیب کړې وي. په څېړنه کې ستاسو هر ډول پوښتنه او ستونزې ته به په وخت او زمان سره د افغان سپوږمیزې شپې چینل له لوري لبیک وویل شي. خپلې نیوکې او وندونه له موږ څخه مه سپموئ. چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ او راتلونکو ویډیوګانو څخه پر وخت د خبرتیا لپاره زنګولې ته ګوته وروړئ. تاسو کولی شئ د مسلې په اړه چې په دې ځای کې انځورونه تاسو ته د بیلګې په توګه وړاندې شوي وګورئ. هم به خپل اندونه له موږ سره شریک او هم به تاسو لپاره یوه بیلګه واوسي. د څېړنې څلورم پړاو به په راتلونکي ویډیو کې در سره شریک شي. د اوس لپاره سوکاله او بریالي اوسئ. د اباد افغانستان په هیله الله مو مل شه.